نو 2 کاله زه د کور په بله لار باندې تللی یم حجرې ته راتاو شوی یم او د شپې ناوخته به بله لار راغلی یم. پښتون تصویر نه دی چې مونږ ښایو، مونږ یې نه ښایو، هغه خلک یې ښایي چې د چا ذهن صرف پیسه ده. او مکه شان هغوی چې څنګه فلمونه تباه و برباد که ختم شو، دقسې زموږ پښتو فلم هم تباه شو، ختم شو. وطنا سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د پېښور په ښار کې موجود یم. زما پر څنګ د پښتو فلم انډسټري یو داسې زبردسته با کماله لیکوال چې تاسو د ده په سکرپټ باندې ډېر فلمان او ډېرې ډرامې کتلي دي. د دې لیکوال نوم دی سجاد علي صاحب. سجاد علي صاحب سره د ده پر ژوند او پر فن باندې تفصیلي مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې سجاد علي صاحب ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام عظیم خان مندوخیل صاحب، څنګه یې تاسو؟ ښه یې؟ ډېر ښه یم الحمدلله. ته څنګه یې؟ ژوند زندګي د څنګه ده؟ شکر د الله لوی کرم دی په ما باندې، او ډېر ښه ژوند تېرېږي، ډېر خوشحاله ژوند تېرېږي. تر ټولو له مخه ماته دا ووایه، په پښتو فلم انډسټري کې د ډېرو فلمانو کهانۍ ستا په قلم باندې لیک سوي دي. د هغو فلمانو نومان که موږ ته لږ وښیې. عظیم خان صاحب، خبره ده چې د پښتو فلم انډسټرۍ کې زه ډېر جونیر یم. ډېر لږ وخت شو، تقریبا 15-14 کاله چې زه راغلی یم. او ما د پښتو فلم انډسټرۍ کې چې کله کار شروع کولو نو سکرپټ رایټر نه وم. لکه سکرپټ کهاني به ما نه لیکله، صرف ډایلاګ به مې لیکله. ولې چې زموږ څومره فلمونه جوړېږي نو هغه د هغې لیکوال چې دی، ظاهره خبره زموږ ډایرکټرانو ذهن به هغه چې هغه د پنجابي ژبې سره تعلق ساتي. په دې کې کله کله چې هغې انکار کړی دی، ما ته مکمل شوی دی. نو ما چې کوم خپل پیله فلم لیکلی نو هغه و سوداګر، چې ما ډایلاګ لیکلی و، ما کهاني لیکلی و. د الله کرم و، عوامو ډېر خوښ و، سوپر هټ. ولې په هغې کې د پښتو یو رنګ شامل و، کلچر و، هر څه پکې ښکارېده، ادب پکې و. هغه کیسه چې کوم ده زموږ د فلم نه اکثر ډرامه وتي، ایکشن یو څو سیکوینس وي او یو څو ګانې وي، یو فارموله وي، بس فلم راشي ولاړ شي. خو ما پکې د کیسې خیال ساتلی دی. د هغې ډایرکټر شاهد عثمان صاحب، هغه هم هغې ما ته هله چانس راکړو چې زموږ هغه لیکوال صاحب انکار وکړو چې زه پښتو فلم نه لیکم. بهرحال دا به د الله طرف نه و چې ما ته چانس میلاو شو، سوپر هټ شو. د هغې نه پس ما تقریبا 18-19 فلمونه ولیکل چې په هغې کې خانه بدوش، نوی خانه بدوش و، یو بل دیدن، زړه دی که نه خیر دی، ستا محبت مې زندگی دی کې خان ډایرکټر و. او داسې ډېر فلمونه نومونه، ظاهره خبره ده ډېر زیات کار وي. نو فلمونه خو مې تقریبا ډایلاګ چې ما څومره لیکلي نو به تقریبا د 15 نه بره 50 مې والې ده. خو چې کوم خپل فلمونه 18 پورې ما کیسې هم لیکلي دي، او په هغې کې د الله کرم دی یو هم نه دی فلاپ شوی. دا ماته ووایه، فلمانو ذکر د وکړې، ډرامې د هم لیکلي دي او که نه؟ نو ډرامې به زه تاسو ته ووایم چې دې وخت سره چې زه حساب وکړم نو څه د 500 نه زیات ډرامې مې لیکلي. ځکه چې واحد یو ځل لیکوال وم چې نظر محمد صاحب کله د هغې انډسټرۍ د اسماعیل شاهد صاحب او هغه لاړو نو هغې خپلو کې خفګان راغو. بیا د اسماعیل شاهد صاحب ډرامې ما تقریبا 150 نه بره ډرامې ولیکلو. لا لیکم لګیا یم، د هغې یوټیوب چینل د MT شاهد، د هغې دپاره لیکم لګیا یم. د جهانګیر صاحب دپاره هم ډرامې لیکلي په CD دور کې، محمد حسین دپاره هم لیکلي، سید رحمان شنو دپاره هم لیکلي، کامیډي، ټریجډي، ایکشن، هر څه ما لیکل به. د الله کرم دی. بس اصل کې خبره دا ده چې دا د الله طرف نه یو تحفه چې انسان له ورکړي. ګینې زموږ ډېر ملګري شته رایټران چې هغې بس په یو دغه کې نښتي، یا به سیریس لیکي یا به کامیډي لیکي. ما له الله تعالی دا دغه راکړې ده، پوهه راکړې ده. دا الله کرم دی چې زه هر طرف باندې چلېدی شم. وجه دا ده چې زه په 94 کې تقریبا 94 و چې زه اشتها سټیج سره وابسته شوم ایز اکټر. ما له چا رایټر چا نه راکول لیکوال. نو ما ته وه چې زه به چېرته لاړم، هغوی به ته موږ سره په ډرامه کې کار وکړو. نو بس هغه بیا ما زه راشه دا پکې وکړو، نو بس پکې لیکوال وشو. تقریبا 500 ډرامونه زیاتې لیکلي، لا لیکم لګیا یم. اوس دا په کوم سیټ چې موږ ناست یو، طارق مرداني صاحب دی، د ډرامه ده او هغه مې لیکلې ده. انشاءالله ډېر ځل به مینه والي وګوري. سجاده ورو،
فلمانو ذکر د وکړي ډرامو غ د وکړي چې ستا په قلم باندې د ډیرو ډرامو کهاني لیکلې شوي دي او د ډیرو فلمانو کهاني ساز شوي دي. په فلمانو کې او په چې کوم دي ډرامو کې داسې فلم یا داسې ډرامه چې هغه ډیره هیټ شوي وي او د هغې په ذریعه د پښتنو کتونکو پېژندلی یې؟ زه به دا ووایم چې د الله کرم دی زما په ډرامو کې د کامیابېدو چانسونه ډېر زیات ناکامه د وجې نه به شوي خو ناکامه ډېرې نه دي شوي کامیاب ډېرې زیاتې. نو د سیډي دور نه چې ما پیله ډرامه لیکلې وه د کونډې زامن اسماعیل شاهید صاحب لپاره مې لیکلې وه هغې نه پس هغه وخت کې کامیډي دور و. بیا ورپسې ما یو قدم واخیست سیریس ډرامه ما جوړه کړه خیراتي کفن ما سوپر هیټ شو هغې پسې مې سوره جوړه کړه. نو بیا د سیریس ډرامو د فیملی ډرامو دغه شروع شو دور شروع شو ګینې سی ډي کې سټارټ چې دی دا کامیډي نه شوی فرمان صاحب عمر زی صاحب او کې خان زو او بل او بیا دې کې فرهاد احمد صاحب راو مډاډا به چې ورته ویل هغه راو. نو دې نه پس چې دا څومره راغلي دا موږ نه پس راغلي دي. دا ماته وایه بطور لیکوال و تا ته په پښتو فلم انډسټري کې هغه مقام و تا ته میلاو شوی دی د کم مقام چې یو لیکوال حق لري؟ تاسو سوالونه دوه وکړه. اول به تاسو ته پیلنی سوال جواب درکم د لکه زموږ فلم یا ډرامه چې ده زموږ د پښتنو د کلچر یا د هغې د نصیحت دپاره پکې څه نو هر څیز چې جوړېږي هغې کې د نصیحت دپاره ډېر څیزونه وي خو زموږ د پښتنو بدقسمتي دا ده چې زموږ نوې معاشره چې ده هغې مونږ چې د کم څیز نقصان ښایو لکه اوس یو ټوپک مونږ ښایو چې یو سړي ټوپک روچت کړو یا هغې کې مونږ یو بد سړی ښایو ویلن چې لکه هغه د معاشرې بدماش څه ته وایي د معاشرې بد سړي ته هغه مونږ ښایو د هغه ټیک ده د هغه ظلم هم ښایو د هغه طاقت هم ښایو خو د هغه انجام هم ښایو. نو بدقسمتي ده چې هغه انجام ته خلک نه ګوري او هغه کم چې د هغه دی هغې ته خلک ګوري سټایل خوښ کړي. بهرحال دا د اکټر سره د هغې مینه ده خو ما په خپل قلم باندې چې څومره ډرامې لیکلي څومره فلمونه ما لیکلي دي زما یو ډایلاګ ولګر نشته. کور کې ماشومانو سره زما ډرامې هم خلک کتلی شي ما چې کوم ذاتي فلمونه دي د ګانې نشم ویلی به د ډایرکټر خپل سوي سندره چې کوم خو کیسه ته چې کله کینی ماشومان دي کینی زما خویندې مینې زنانه دي کینی هغوی دې وګوري انشاءالله زه به چې دی په خپل ذاتي طور باندې ما ته خپل قلم کې داسې کمزوري نه ښکاري چې ما به د پښتنو د معاشرې نه خلاف کار کړی ځکه چې زه په خپله د یو کلي سره تعلق ساتم په کلي کې اوسېږم زما اجره شته دی زما کور شته زما خاندان شته هغه پښتنه معاشره ده چې په کوم کلي کې لکه اوس ته په خاریه کې فرق شته خاریه او په کلي کې ډېر فرق دی. کلی چې دی دا بالکل ټوټلی کلچر دی بل زه دا نشم ویلی چې زه یو کلچر ډرامه جوړوم کلچر خو زموږ د پښتنو ډېر عجیبه دی. زما نیا و الله دې وبخي مونږ یو ورځ چارسدي ته روان وو چارسدي نو هغې هغه ټوپي والا بورکه په سر کړې وه سخته ګرمي وه نو ما ورته په ګاډي کې ویل چې مورې به ورته مونږ مورې دا بورکه اوچته که څوک نشته دی ما ته داسې کې ستر را باندې ماتې. نو اوس پښتو کې ډرامه چې دی یا فلم دا د پښتون په کلچر کې شته نه فلم یا ډرامه چې دی دا انټرټینمنټ دی. اوس ته تاسو یو جینۍ او یو هلک زموږ په پښتنو معاشره کې بالکل یو بل سره میلاوېدی نه شي سوال یې نه پیدا کېږي. ما په خپله د تره لور کړې وه کړې مې ده ښځه مې ده د هغه زموږ په یو کور کې وي زموږ ډېر لوی کور دی. نو زه به چې حجرې ته تلم د هغې په کمره به تلم نو زما کوېدن چې کله وشوه زموږ څه سبق ویلو څه مصروفیاتو نو 7 کاله لږ نو 7 کاله زه د کور په بله لار باندې تللی یم حجرې ته راتاو شوی یم او د شپې ناوخته به بله لار راغلی یم. نو موږ دومره لکه کلچر کې دننه وخت تېر کړی دی الحمدلله. نو زه به ولې پښتون بچي ته به د کلچر نه خلاف یو څیز ښیم چې هغه ترې یو بد دغه واخلي. زما د سوال مقصد ما چې کوم سوال له تا وکړي چې په پښتو فلم انډسټري کې و یو لیکوال ته د هغه مقام ورکول کاږي او که نه؟ هغه دویم دا پیله سوال جواب دا د دویم سوال جواب ما زه راتلم هغه ځای ته مقام خو که زه تاسو ته یم که نه ډېرې ګیلې کمه ګیلې ورته وکړم. پښتو لیکوال ته چې څومره لکه د هغه حق په کار دی نه میلاوي که هغه په فاینانشلی دغه باندې که هغه په یو عزت باندې صرف د خولي عزت دی. زه به تاسو ته دا ووایم چې په پښتو فلم کې یو کیمرامین ته خو ځان له کمره میلاوېدی شي د هغه هره خبره منودی شي یو ډانس ډایرکټر چې ورته وي چې کومه ګډاګانې ښیي د هغه
ریسپیکټ ډیر زیات وي د لیکوال دا ریسپیکټ دی چې هغه پلانکي سره په کمره کې سم یا ستا او د پلانکي دا کمره شو نو څه تا دا وایم چې کله لیکوال تا په یو دویم کس په لیکوال سره ډیره کو نو دا هغه سوچ او دا هغه به کم ځای نه راځي ځکه چې لیکوال دا لیک دا شی دی که نه چې ستا مخې ته هسې یو سړی هم تېر شي ستا ذهن بدل شي اوس دا کوم اختر چې تېر شو دا روژه چې تېر شو دې نه مخکې ما ته د یو فلم آفر وشو او ډایرکټر صاحب ضرور مو غوښتم ما ته چې یار دغسې کار دی ما ټیک ده بلکل خبره ما د پیسو نه وکړې ولې چونکې هغه سره ما ډېر زیات کار وکړو نو کله چې هغه سکرپټ هغه زمونږ لیکوال ولیکل او کهاني ولیکله د پنجاب سره تعلق لري سلیم مراد صاحب نوم به یې واخلم او ډېر فلمونه د هغې دي چې ما ډایلاګ لیکلي دی او زما ډیمانډ هم کوي او یار ستا ډایلاګ زه نه پوهېږم په پښتو خو ما ته خلک وایي چې دا ادب کې دن نه وي نو ما چې ادیب کې ادب نه نو به څه ادیب وي شعبه ادب کې الله کرم نه ما ته KPK ګورنمنټ ایوارډ راکړی نو ما هغه فلم ساین کولو نو ما ته وایي چې ته لاړ شې یار اډوانس واخله پروډوسر نه زه چې پروډوسر لاړم ما ته یې اډوانس درکوم نو ما ورته لږ صبر وکړم پیسې هم څو لیکلي وي دومره مې داسې وایي ما خو په تېر اختر دومره اخیستي دي تاسو کال بعد ماله واپس هغه پیسونه کمې راکوئ 100,000 کمې راکوئ نو ما ته وایي چې داسې کار دی چې موږ فلم چې دی دا بجټ کې جوړوو نو ما چې ګوره ټولو اکټرانو 2-3 لکه روپۍ زیاتې کړي تاسو ما نه کټ کوئ زما خو په کار زه پیسې زیاتې کمه نو ما ته وایي چې نه ما ته نه شوټ کېږي نو ما چې ما ته هم نه شوټ کېږي وایي تا یار یار داسې کار دی چې زه په دې خراب موډ باندې لاړ شم زه به ستا فلم څه ولیکم ټیک ده چې زما بچي په کور کې خفه وي زما کور ته پکې تکلیف وي نو زه به څه ښه څیز ولیکم چې زه د کور د طرف نه خوشحاله یم زما زړه خوشحاله وي زما بچي خوشحاله وي ځکه چې د بچو خوشحالۍ سره د انسان زړه خوشحاله وي کور کې چې مسله نه وي نو په هغې باندې انسان خوشحاله نو ما هغه ونه کړو خو یو خبر درته کوم بار دا ملګرو ته یم چې یقین په الله باندې پوخ ساتئ تاسو یقین وکئ چې مال الله تعالی دومره رزق راکړو ما فلم پرېښودو بجای د هغې نه چې دومره رزق الله راکړو چې زه په سنبالي نه پوهېدم ولې زما یقین په الله دی هر څه الله کوي زه دې سیزونو کې دغه نه کوم چې دا به ماله رزق راکړي نه بس تر کومه پورې نصیب دی چلی به که نه نو بل طرف نه به الله راکړي سجاد علي صاحب څوک دی د کوم کلي دی تعلیم یې څومره دی دا مختصر غوندې تعارف کتونکو ته که ده وکړي زه د پېښور کوواټ روډ باندې زمونږ کلی دی شیخ محمد دا په 1807 کې شیخ محمد روحاني جوړ کړی او تعلیم چې کوم دی نو هغه وخت کې زمونږ میډل سکول و هغې کې ما تعلیم حاصل کړی زما مشرانو په ما تعلیم کولو خو زه ډېر لکه هغه لاډله او دغه نیازبین وم که نه په کور کې ټولو کې ترونو بچو کې زه مشر وم یو پلار مې واده کړی نور ترونه مې زلمي وو نو ما به او نیا مې وه یو ترور مې دی الله وبخښي هغه و نو هغې زه ډېر زیات نیازبین کړی وم نو ما به کله ویل سکول ویم او کله به نه ویم پکې سزاګانې هم میلاوي دي ترونو بهرحال خدا دې د الله کرم او ما ذهن هغه وخت نه ډېر دغه تیز او زه لایق وم نو ما په هر سبجیکټ ډېر غټې نمبر یې اخیستې نو ما ته کله کله مرګرو یا سکول ټیچرانو به علامه اقبال ویلو که نه هغې به مو 99 نمبر یې اخیستې بیا د هغې نه پس مونږ بیا میټریک چې دی تاکال کې مونږ ماما کلی مې د ماماګانو مور مې د تاکال بالا هلته بیا او بیا دغسې کالج نو بیا زه تاسو به ده ووایم چې هغه وخت کې هغه دښمنیانې او دغه راغلي نو لږ تکلیف هم شو نو ما تعلیم لږ پاتې شو چې پاتې شو ما مزدورو ته هم له وتړله نو په هغې کې ما دا سوچ و چې تعلیم به کوم نو بیا پریویټ به مې ځان سره کولو نو الله کرم دی بس چې څومره زما ضرورت دی هغومره تعلیم مې وکړی شو پښتو فلم انډسټري پروډیوسران ډایرکټران ځاخستا څه توقع ده چې به طور لیکوال د ستا کم ډیمانډونه پوره کړي زه به دا ووایم که نه چې ډیمانډ به زموږ څه ډیمانډ دی بس یو لکه چې کوم عزت دی د یو کیمرامین له ورکوي یو دغه له ورکوي دا څه ورته وایي ډانس ډایرکټر له ورکوي داسې نورو خلکو له اکټرانو له کوم عزت ورکوي دا په کار دی چې لیکوال له ورکوي لیکوال خو د فلم بنیاد دی د یو بلډینګ بنیاد دی ته چې بنیاد کمزوری چې نو بلډینګ پې سوچلی ومکه ښکاري که نه لکه فلم چې فلاپ کېږي د هغې مثال دی چې بنیاد یې کمزوری بلډینګ راپوځي پروډوسر ته هم نقصان سینما ته هم نقصان بل آرټسټانو ته هم نقصان مونږ ته هم نقصان ځکه چې فلم نه جوړېږي نو څه به کېږي نو زه خواهشات مې دا دي چې یو شی اوس بل خبره ده چې زموږ دا فلمونه چې څنګه جوړېږي فارموله ټیپ چې دا ختم شي بل سینماګانې هم ختمې شي خو بهرحال امید دا کومه چې فلم داسې جوړ شي چې کم خفف خلک مونږ نه تلي دي ځکه چې په
کم وخت او کم وخت کې به چې فلمونه مونږ واړو چې فلمونه به راتله نو خلکو به په کړکۍ کې لاسونه ماتېده بلکې زنانه به پکې یو سیټ ته ناستې وې په دغه کې ناستې وې ولې هغه فلم کې ولګر څه داسې غلطې خبرې غلط دغه به نو حرکات به نو زه چې فلم بیا یو ځل هغه شان راشي په فلم کې ډرامه راشي ښایسته کیسه راشي او دا چرسو ګانه او دا د باران ګانه او دا د شرابو ګانه دا تم لري شي زما یو خبر ته کوم زما خپل ذاتی دغه بالکل په فلم کې زما چې دا مجرنی چې دا دمه پکې ګډیږي او دا ورته ناست یو دا څوک شراب څښي دا مې ډېر بدې شي دا به هغه وخت کې سي ډرامو کې ما به اکثر چې ما به ډایرکشن کول ما به دا ډرامه کې دا شی اچولو ځکه چې په پښتنو معاشره کې خو ما وخت تېر کړی دی که یو ترتیب حجرو کې به پخوا ډمې راتلې نو داسې به نو لکه دا مونږ چې څه ښایو دا د پښتون تصویر نه دی چې مونږ ښایو مونږ یې نه ښایو هغه خلک یې ښایي چې د چا ذهن صرف پیسه ده نه پیسه هم ګټه خو لږ د اخلاقو دایره کې ګټه دا کاروبار دی دا دنیا دا کاروبار نه کوي ګوره مونږ سره ګاونډي ملک دی هغې اربونه روپۍ ګټي بار دی د هالیوډ دی هغې څومره روپۍ ګټي داسې ډېر ملکونه زموږ پښتو فلم انډسټري به هغه وخت کې به پروډوسر په ټیبل باندې هغه به 20-25 لاک 30 لاک دغه وخت ډېرې غټې پیسې وي هغه به ګټلې فلم به لګېدل نو هغه به پیسې ګټلې وي نن فلم لګېدلی نه چې پروډوسر جاړي وي ما 30 لکه بیلو د 40 لکه وجه څه ده وجه دا ده چې زموږ فلمونه د فارمولې نه ووت څنګه چې د پنجابي فلمونه فارموله فلمونه شروع شو ټول اکټران به یو ځای کړ کمپټیشن ختم شو او مکه شان هغې چې څنګه فلمونه تباه او برباد کړه ختم شو دقسې زموږ پښتو فلم هم تباه شو ختم شو وجه زما په ذهن کې دومره کیسې دي دومره کهانیانې دي د فلم سره وابسته که موږ چېرته هغه طرف ته لاړو ولې دا نوي خلک دي ډېر څه ګوري په موبایل باندې سبا خو چا په فلم سینما جیب کې ده نو دي چې د بهر دنیا ته ګوري زموږ دا شیز ورته ډېر سپک او بد ښکاري بد ولې ښکاري زموږ اکټران چې دي هغه لیول ته راځي نه یو اکټر نیم به بهرحال چې کوم اوس اکټر ته چې تصور کړې خو لکه د هغه مثال خو د ماشوم دی که ته ګوتې نو نشي داسې لاړ شي ډایرکټر یا پروډوسر ورته یا داسې ځي که ورته داسې لاړ شي داسې که ته ورته چې په دې کورسۍ کښېنه او په کورسۍ کښېنې په عزت کښېنه او په عزت کښېنې د اکټر مثال د ماشوم دی استادانو کې راځو مونږ خپلو شاګردانو ته څه ښایو هغه شاګردان زموږ معاشرې ته څه ښایي دا بدقسمتي ده په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته پښتنو ته که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې پیغام خو زما طرف نه مینوالو ته به دا ووایم د وطن چینل خو اول زه شکریه ادا کوم ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دومره لرې نه کراچۍ نه راغئ او ما سره دلته کېناستئ او زما میلمانه شئ مرکه کوئ ما سره نو ستاسو ډېره ډېره مننه او بیا زه د وطن ټي وي مینوالو ته وایم چې مینوالو زه ګورم زم ګورم وطن چینل زم ګورم حقیقت درته یم ډېر ښکلې خبرې کوي ډېر ښکلې انټرویو کوي د اخلاقو دننه کوي ډېر هغه زمونږ چې کوم لکه زمونږ ویک پوینټ یا زمونږ ته دغه چې کوم نیګیټیو خبرې نه کوي لکه ډېر انکران شته چې هغه اکټر داسې دغه کې چې هغه لکه بد ګډې وړې خبرې کوي هغه نور عوام هم نو بخښنه غواړم د دې خبرو خو ستاسو ډېره ډېره شکریه چې تاسو موږ سره مینه کوئ وطن چینل ګوري یو عرض کوم چې فلم کې چې کله فلم ګوري یا ډرامه ګوري نو هغه څیز پکې وګوري چې کوم څیز کې نصیحت دی لکه یو بد سړی دی د هغه انجام څه دی ټوپک دی د انجام څه دی ټوپک انجام څه دی وروسته پکې انسان تر قبره پورې ورسي مړي پکې وشي انسانیت دشمن دی کلاشینکوف هغه ته وګوري چې هغه څه نقصانات دي هغې ته وګوري د هغې نه څه لږ نصیحت واخلئ دا مه کوئ چې یاره تاسو هغه نیګیټیو څیز وګورئ او هغه خپل کوي د هغې سټایل راکړي نه 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 لکه د خپل مشر کشردب خپل تعلیم سره بل دا وایم چې د ټولو نه پهله لومبی کار چې کوم دی هغه د ځوانان دي هغې له تعلیم پکار دی ماشومان چې کوم دي د هغې نه پس هغې له یو روزګار پکار دی خوشې تشې چې دی دا هسې سړی دغه کړي زما ډېر وکته که نه دوستانې یارانې او دلته تګ او هلته تګ او کور کې چې کوم دی مور پلار خفه نو مور پلار چې دی دا ګورې مه خفه کوئ او زه به اخره کې دا ووایم چې ما د مور پلار ډېر خدمت کړی دی او زما یو شعر دی وایي دا چې زه بله ډیوه یم خوره شوې مې رڼا ده دا چې زه بله ډیوه یم خوره شوې مې رڼا ده نور څه نه دي نور څه نه دي دا زما د مور دعا ده ډېره مننه کور د ودان سته
چې په دومره مصروفه وخت کې د مونږ ته وخت راکړې او له مونږ سره د مرکه وکړې. ستا یو جان مننه. ګرانو کتونکو دا و د پښتو فلم انډسټري یو باکماله لیکوال سجاد علي صاحب چې له ده سره هم د ده پر ژوند او پر پند باندې تفصیلي مرکه وکړه. تر بل پروګرامه پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته. د خدای په امان.